السلام علیکم. د اکتوبر میاشت په ټوله دنیا کې د بریسټ کینسر یعنی د سینې یا د چھاتی کینسر د اگاهۍ په تور باندې سلیبریټ کیږي. په دې میاشت کې اکثر د فون په رینګ ټونز باندې هم د دې کینسر په باره کې ویلی شي. تاسو ته دا هم پته وي چې دا کینسر نارینه افراد ته هم کېدلی شي. زه نن تاسو سره د دې کینسر باره کې چې کوم عام یو څو علامات دي او ډېر ضروري دي هغه تاسو سره شریکوم. نو د ټولو نه اول او عام چې کوم علامات دي هغه دا دي چې غوټه جوړېدل یا ګلټي راتلل یا پړسوب راتله یا رسولۍ چې څه ته موږ په عام زبان کې وایو د دې راتله په سینه کې. د دې دپاره دا ضروري ده چې کوم افراد دي چې هغه خپله معاینه ریګولر بیسس باندې کوي نو هغوی ته به اله دا چینج یا څه تبدیلي محسوسیږي. دویم پکې ډېر زیات ضروري علامت دا دی چې د نپل نه ډسچارج راتلل. اوس ډسچارج خو ډېر قسمونه دي. تاسو به وایئ چې څنګه ډسچارج خطرناک دی یا د کینسر طرف ته اشاره ورکوي. نو په دې کې دوه، یو خو چې د فلویډ دا رنګ ترانسپیرنټ وي یعنې څنګه چې د اوبو رنګ دی بس هغه شان وي، یا دویم چې دا بلډ سټینډ وي. بلډ سټینډ مطلب دا چې په اینه باندې یا د وینې په رنګ باندې سور د هغې په شان سور وي. دا ډسچارج کو چېرته د یو سینې نه راځي نو دا هم ډېره خطرناکه خبره ده. او دې نه علاوه کو دا ډسچارج بغیر د پریس کولو نه راځي یعنې د پریس کېدو سره د دې څه تعلق نه وي او دا راځي په خپله را روان وي نو دا هم ډېر خطرناک علامت دی. دې نه علاوه د سینې چې کوم رګونه دي د هغې پړسېدل، اوورال د سینې شکل کې تبدیلي راتلل یا داسې السر یا زخم پکې راتلل چې هغه نه ټیک کېږي په اسانه باندې. او دریم دا چې د نیپل ریټریکشن یا پولډ ان نیپل چې څه ته وایي چې دا دننه لاړ شي او غیب شي پکې یا ډوب شي یا کټ شي. نو دا ټول علامات چې څومره دي دا دې طرف ته اشاره ورکوي چې فردر انویسټیګیشن پکار دی. نو د هغې دپاره بیا چې د ډاکټر د مشورې نه پس میموګرام یا الټراساوند او اخري بیا ډایګنوسس په بایاپسي باندې کېږي. خو تر ټولو نه زیات ضروري د خپل ځان په خپله باندې معاینه کول دي. د معاینې دپاره هدایت دا دي چې تاسو به د شیشې مخې ته ودرېږئ او دواړه لاس به داسې اوچت کړئ او هسې یو جنرل نظر به د خپل د سینې په ایریا باندې واچوئ. د هغې نه پس بیا د ګوتو چې دا کوم فنګر پیډز دي دا برځي نه دا د ټچ ته یا دا څه شیز محسوس کېدل په دې باندې ډېر په اسانه کېږي. د نیپل نه بره داسې سیده لاین کې او بیا لاندې او بیا داسې ګول ګول په تاسو په خپله باندې د خپل ځان معاینه کوئ. که څه تبدیلي فرض که تاسو ته محسوسیږي یا راځي نو د هغې نه پس بیا تاسو د ډاکټر سره مشوره کوئ. دې نه علاوه دا هم پکې ډېره ضروري خبره ده چې د چا فیملی هیسټري وي یعنې په خاندان کې دا مسله را روان وي نو هغوی ځان ته جنیټک ټیسټینګ وکړي. په دنیا کې داسې ډېر مشهور شخصیات چې هغوی پروفایلکټیکلي مسټیکټمي کړي دي یعنې د کینسر د کېدو نه مخکې د سینې اپریشن کړی دی.